بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق صاحب یو تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې په رښتیا باندې د یو اپلیکیشن نه پیسې ګټل کیږي، یعنی موږ چې خپل اپلیکیشن جوړ کړو نو د هغې نه موږ پیسې ګټلی شو او که نه، او چې موږ اپلیکیشن جوړ کړو نو د هغې نه موږ څنګه پیسې ګټو. نو د دې په باره کې به زه دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. نو که چېرته تاسو دا غوښتل غواړئ او دا معلومول غواړئ نو دا ویډیو تاسو تر اخیره پورې وګورئ. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو زمونږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ او زه به تاسو ته د ټولو نه پیله دا خبره وکړم چې ما چې څومره هم اپلیکیشن او تاسو چې څومره هم اپلیکیشن د نیټ نه د پلی سټور نه دا تاسو را ډاونلوډ کړي دي، نو دا چې چا جوړ کړي دا اپلیکیشن نو هغې ته پیسې ورځي. مطلب دنیا کې چې دا څومره هم موبایل دي هغې چې دا کوم اپلیکیشن د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړي نو دا چې چا جوړ کړي نو هغې ته پیسې میلاویږي. ټیک شو، نو دغه شانتې چې موږ خپل یو اپلیکیشن جوړ کړو نو هغې نه هم موږ پیسې ګټلی شو. او پیسې څوک ورکوي؟ دا ګوګل ایډسن والا ورکوي. څنګه چې یوټیوب کې چینل جوړ کړي او د هغې پیسې به همداله ګوګل ایډسن درکوي، نو دغه شانتې به چې ته یو اپلیکیشن جوړ کړي نو د هغې پیسې به همداله هغه درکوي. نو دوستانو دا بالکل صحیح خبره ده چې کله ته خپل یو اپلیکیشن جوړ کړي او هغه ته په پلی سټور کې یا په نورو سټورونو کې هغه ته پبلش کړي نو تاله به چې دی د میاشتې د هغې پیسې درکوي. خو چې څوک یې استعمالوي او چې څوک یې نه استعمالوي ستا اپلیکیشن نو بیا تا ته یو پیسه هم نه میلاویږي. او بالکل دوستانو دا خبره صحیح ده چې تاسو د خپل اپلیکیشن نه پیسې ګټلی شئ. خو دوستانو دا اپلیکیشن به تاسو څنګه جوړوئ او د دې نه به تاسو پیسې څنګه ګټئ نو انشاءالله تعالی د دې کورس به زه تاسو ته مکمل ښیم چې به تاسو به اپلیکیشن څنګه جوړوئ او هغې کې به مطلب څه باره کې تاسو جوړ کړئ او تاسو به د هغې نه پیسې څنګه ګټئ. ټیک شو، نو دا سمپل طریقې دي او دا به زه تاسو ته ښیم دوستانو په دې ورکوټي شانتې کورس کې. دا ویډیو زه صرف د دې دپاره جوړوم چې تاسو ته به یې لږ ډېر پته ولګي چې به یې د اپلیکیشن نه هم پیسې ګټل کېږي. خو دا به جوړوئ تاسو. نو ما تاسو ته وویله دوستانو چې د دې کورس به زه تاسو ته ښیم، خو د هغې نه مخکې دوستانو دا ویډیو چې کوم ده دې له به تاسو 100 لایکس ورکوئ. ټیک شوه، نو دا ویډیو چې څوک هم ګوري ضرور دا ویډیو لایک کوي ضرور او شیر یې هم کوي چې نورو دوستانو نورو ملګرو ته هم د دې په باره کې پته ولګي چې هغې هم زمونږ دا ویډیو شیر کړي او دا کورس به زه شروع کوم. خو چې تاسو دې ویډیو له 100 لایک ورکوئ نو انشاءالله تعالی دا طریقې به زه تاسو ته ښیم. او دوستانو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.